زابل د هیواد په تاریخ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې همیشه د حق چیغه ترې لومړی راپورته سوې. نن بیا هم د امریکایي اشغالګرو څخه د ازادۍ د بیرته اخیستلو د څلورمې کلیزې د لمانځلو په پار د یوه عظیمې او شاندارې غونډې کوربه و. 4 کاله وړاندې همداسې یوه ورځ وه چې اشغال پای ته ورسېد. افغانانو له اوږدو کړاوونو وروسته خپل برخلیک بیرته په لاس کې واخیست او د اسلامي حاکمیت زیری یې وکړ. دا ورځ د غیرت، استقلال او قربانۍ سمبول ده چې نسلونه پرې ویاړي. د ګران هیواد افغانستان پر سپېڅلي او آزاد حریم د امریکایي اشغالګرو برید یوه ستره تېروتنه وه او په مادي او معنوي لحاظ دواړه ملتونه وځپل سول او له ګڼو ناخوالو سره مخ سول. د زابل والي په جوړو شویو مراسمو کې وویل د دې هیواد باتور ملت او زړورو مجاهدینو په میړانه او شجاعت سره د یرغلګرو پر وړاندې د جهاد بیرغ اوچت کړ او په زیاتو مبارزو او نه ستړي کېدونکو هڅو باندې وتوانېدل چې د سلهاوو زرو تکړه ځوانانو د شهادت ارمان په پوره کېدو او د زرګونه معلول افغانانو په ګرځېدو د هیواد څخه د یرغلګرو پوځونو ته ماته ورکړل او د افغانستان له پاکې خاورې یې وشړل. او دا ستره فتحه یوازې د ځان بهادرۍ نه بولو، بلکې د الله جل جلاله او د غیرتي ولس د همکارۍ لویه وجه وه. د اسد 40 نه یوازې د تاریخ پاڼه ده، بلکې د غیرت، صبر او قربانۍ انځور دی. دا ورځ د هغو بورو میندو چیغه ده چې تنکي او نازوي زامنې د دې اسلامي نظام او هیواد لپاره قرباني کړه. همدارنګه په دې مراسمو کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر بیا په خپلو خبرو کې وویل د زمري 24مه یوازې یوه نیټه نه بلکې د افغان ملت د قربانیو او ویاړ نښه ده او اسلامي نظام د همدې ورځې له برکته حاکم دی. نوموړي زیاته کړه تاریخ وښوده چې افغانان د نړۍ له هیوادونو سره د ښو او نیکو اړیکو علاقمند دي او برسیره پر دې د خپلې پاکې خاورې ساتنه، د ملي شتمنیو او ناموس څخه دفاع او د یرغل په مقابل کې مبارزه هغه شی ځانګړتیاوې دي چې افغانانو ته له خپلو نیکونو په میراث ورپاتې دي. زموږ اتلانو او سربکب ځوانانو هېڅ قسمه قرباني نه ده درېغ کړې. د هر قسمه قرباني څخه استفاده وکړه او ځانونه یې په باروتو باندې ټوټه ټوټه کړل، خپل اډوکي او غوښې یې په هوا کې لوګۍ کړې. د افغانستان لویست خاوره هم د خپل ځان او هم د خپل دشمن په وینو باندې سره کړه. د یادونې وړ ده چې د زمري 24مه د امریکایي اشغالګرو څخه د هیواد د ازادۍ ورځ د زابل ورهاخوا د هیواد په ګڼ شمېر نور ولایتونو کې هم په شانداره ډول سره ولمانځل سوه.